ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری او ستاسو 1200 ورځ اواز افریدي په اواز د خیبر کمال خیل ادبي ټولنه کې تاسو ته مخاطب یم او زموږ سره یو دروند مېلمه فلحال چې ګنده کې موجوده دی په د ادبي پروګرام کې ښاغلی مسافر افریدي صاحب. نو موږ غواړو چې د مسافر صاحب نه چې کوم دی کلامونه ووایو په اول کې چې کوم دی په د ادبي پروګرام کې زه ورته په پښتانه مینه د زړه د تړلو چې کوم دی تاسو باندې مېلګي باندې هرکلی وایو. نو اول پوښتنه زموږ مسافر صاحب تاسو نه دا و چې ته خپل تخلص او خپله نغمه چې کوم دی همدارنګې د پیدایښت تاریخ دی که وښایو چې چېرته پیدا شوی یې په کوم سن کې همدارنګې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او فریدوسی میں خواندگی علاقے کا تعلق ستون کا ہے. تقریباً 1985 میں تاریخی پیدائش تھے اور 96 میں 97 میں نہ شعر و شاعری چیزی دا شوق ملے لیکاؤں پلکاؤں دا زولا چی روغلیو دا ادبی ټولنه چې جوړه شوه دا مومن مقصد ابګار صاحب د ځون سره کېنول وي دنه څه اورېدلو خو د دغو دوستانو دا وخته وه چې تاسې نه هم څه وروي کوشش کوم چې موږ په خپل نظر خو زه د یوه خبره ډېره کوم خبر شه چې خبر نو ماشاءالله خپله نظر دې وړاندې کړو. نو موږ اوس دا پوښتنه تونه کول غواړو چې مثال د تو د خوښه شاعر څوک دی او د چا متاثره شوی یې که نه یې متاثره شوی؟ زه به دا وایم چې تعلقه پرې نه ده د ما ته وطن خیبر پرې نه ده خاطره پرې دی چې دی د ما په زړه کې لوړ مقام موندلی دی لکه په کم عمر کې د کم لیکل کړي ډېر ته زړه دیدلي ډېر ښکلي دي زه ترې ډېر متاثره یم. ښه نو وخت ته په کتو سره مینهوالو موږ غواړو چې تاسو ته موږ ډېر ونه کړو وخت هم داسې پورې باندې جواب دی نو موږ غواړو چې د مسافر صاحب نه چې کوم دی کلام وورو. د هر څه نه مخکې ملګرو لیدونکو کتونکو یو شعر ویم وایي چې بد د ولو منځ دی چاته نه ښکاري د ولو منځ دی چاته نه ښکاري او لنګه چې نیکي شي نو بدي راوړي. بیا لکه څنګه مو مخکې وي چې خاطر خیبر د ما د هېرېدو نه دی نو په خیبر باندې داسې څه لیکل دي چې هغه تاسو ته مخکې مونږ شعر کړو. خیبر زما زه د خیبر یم خیبر زما زه د خیبر یم خلکه او زه که ته سوري که ته لمر یم خلکه خیبر کې واړه پښتانه اوسېږي خیبر کې واړه پښتانه اوسېږي او په دې خبره زړور یم خلکه تېر په خیبر شول قیامتونه بالا تېر په خیبر شول قیامتونه بالا او په انتظار د لوی اختر یم خلکه تېر په خیبر شول قیامتونه بالا په انتظار د لوی اختر یم خلکه د خیبر هره یو دره پېژنم د خیبر هره یو دره پېژنم ځکه د سمې که د غر یم خلکه تیارې راوستې ظالمانو راکړي تیارې راوستې ظالمانو راکړي او خیبر په شان د سپین مریم خلکه مرغۍ د امن چې شپېلۍ ووهي مرغۍ د امن چې شپېلۍ ووهي او ځان ته ویښ کړی دی سحر یم خلکه په هر میدان کې یې نامه یادوم په هر میدان کې یې نامه یادوم زه د خیبر نه مسافر هر میدان کې یې نامه یادوم په هر میدان کې یې نامه یادوم زه د خیبر نه مسافر یم خلکه. مینهوالو ته او مسافر صاحب چې ډېر خوندور کلام یې چې کوم دی ولولو خو موږ په د یو کلام باندې پرېښودو ته تیار نه یو که دی خو معذرت غواړو که موږ ویښ یو بل کلام چې کوم دی د اواز د خیبر کمال خیل د ټولنې مینهوالو ته وړاندې کړي. ډېر ښه د مو د وطن به دا وایو چې کومه دا اورېدونکي لیدونکي خلک دي دغو دپاره خصوصي ډلې دي مقصد نه دی چې دا موږ خپل پهچان پرې کوو خو د چا قدر چې دی دا دومره لوی دی چې که زه ویم چې زړه وغواړي کام وي ما په اندر کې مات نه به زه انکار ونه کړی شم نو په دا باندې به وویل شم ای لیونیه چې ترونه د سکون وچیړي ای لیونیه چې ترونه د سکون وچیړي نو زار سببونه وچیړي او تیارې د ژوند زار سببونه وچیړي او تیارې د ژوند څوک د تیارو نه د وتو همت په زړه نه لري څوک
د تیارو نه د وتو همت په زړه نه لري و څوک سوچ پې وکړي د خپل سر په خپل زنګون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې د ژوند او وړاندې چې وړاندې سوچ کوي وروستو به پاتې نه شي وړاندې چې وړاندې سوچ کوي وروستو به پاتې نه شي او د چا په خیال کې وي بېګا او څوک پرون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې د ژوند او په دې دنیا باندې سوچونه څه په دې ډول دي په دې دنیا باندې سوچونه څه په دې ډول دي په دې دنیا باندې سوچونه څه په دې ډول دي څوک لیوني کړي د چا زړه د چا لړمون وچیړي نو زار سباون وچیړي پوهه د یو نه په بل کې لازمي اخیره پوهه د یو نه په بل کې لازمي اخیره او چې روغتون ته ځي د مخکې پوهنتون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې د ژوند او هغه به هېڅکله نامه د دولت وانخلي بیا هغه به هېڅکله نامه د دولت وانخلي بیا څوک دولتونه چې په سوچ کې د قانون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې د ژوند او چې دانه په دې دنیا باندې کرلی نه وي چې دانه په دې دنیا باندې کرلی نه وي ای مسافر هغه بیا څنګه لالون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې د ژوند ای لیونیه چې ترونه د سکون وچیړي نو زار سباون وچیړي تیارې